یو عالم دی امام عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې دا خپل یو نیک انسان تیر شوی دی خو لیکن خلکو ته یو بابا جوړ کړی خلک چې ته لوی ځوان وایي لوی ځوان راورسېږي هغه دې ایمان ته وایي دا خپله ښه سړی و د شرک مخالف سړی و دې به داسې ویلې چې یا فقیر الخلق و مشرک الخلق وایي ای غریب خلقه ای مشرک قومه تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين وفي قلبك كم إله غير الله ويا غريب قوما يا بوقوف قوما طب مانځه کې داسې وی چې یا الله خالص تا بندګي کوم خالص تا نه مدد غواړم او ستا په دې زړه کې څومره خدایان دي پلانې د زیړي ذمہوار دی پلانې د عزت ذمہوار دی پلانې د بچو ذمہوار دی ته په مانځه کې داسې وی چې زما زه خالص د الله بندګي کوم او خالص د الله نه مدد غواړم او په زړه کې دې څونه خدایان دي نو دا خپل ډېر بهترین سړی و ابن قیم رحمه الله دې باره کې لیکلي وی شیخ الورا و دین عبد القادر الجیلانی وی د عبد القادر جیلانی چې دی وی دا د مخلوق شیخ دی د انسانانو شیخ دی او ډېر دینداره سړی و دا دې باره کې راغلی دي دې په دې علم کې ډېرې سختې تېرې کړي دي دا وایي زه یو ورځ وایي په طالبۍ کې لاړم د علم د زده کړې دپاره او په طالبۍ کې راسره خرچه ختمه شوله دې علمو په دې علم په حصول او په طالب کې ډېرې سختې تېرې کړي دي امام مالک رحمه الله باره کې راغلي دا وایي یو ځلې ما سره په طالبۍ کې خرچه ختمه شوله وایي زه لاړم د کور برنډه مې و هغه مې راوردله او حکم بش وغیره چې و هغه مې خرڅ کړه او په هغې مې ځان له خرچه روانه کړم ما ویلې چې هسې نه علم رانه پاتې نه شي امام ذهبي رحمه الله باره کې راغلي دا وایي زه یو ځل په طالبۍ کې ومه خرچه را سره ختمه شوه وایي ما د خپل کمیس نه دا نستوڼې دا کټله دا مې بازار کې خرڅ کړه په هغې مې خرچه روانه کړه دومره سختې دې تېرې کړي دي سفیان ثوري رحمه الله باره کې راغلي دا وایي زه یو ځلې په دې کعبه کې پروت وم د حتیم سره او یو کس راغلی دی ناري وایي زه د 2 ورځو نار یم او غږ ما ته کوي چې سفیان سفیان زه ښه ده اواز اورم خو لیکن زما په دې بدن کې دم نشته دی چې زه ورته غږ وکړم چې زه دا یم ما ویل څه به وایي نو وایي نارې وهلې چې سفیان سفیان ما غږ نه شو کولی وایي اخر یې داسې ویلې چې زه د سفیان خور رالېږلی یم سفیان ثوري رحمه الله وایي زما دا خور چې وه کله کله به ما پسې خرچه رالېږله ډوډۍ وغیره به ما له رالېږله وایي چې کله زما د خور دا غږ وکړو چې د سفیان خور رالېږلی یم وایي زما په دې وجود کې دم پیدا شو ما ویل کېدی شي خور راله سره رالېږلي وایي ما دا سر راجګ کړه او غږ مې ته وکړو چې دا یم وایي ما ته ویل چې ډېر قمقل سړی دا څومره چغې دې په ما باندې ووهلې وایي ما ورته ویل چې وروره خفه نه شي د 2 ورځو نار یم او ښه مې دله دا غږ اورېده خو لیکن بدن کې دم نه و چې تا زه جواب درکړم وایي وایي هغې نه پسې کڅوړه راویستله وه زما خور ماله طعام وغیره رالېږلی نو دوی دومره سختې تېرې کړې وې عبدالقادر جیلاني رحمه الله وایي وایي ما سره خرچه ختمه شوله په جومات کې ومه مدرسه کې چې شینو چې ویې خورمه وایي داسې راووتلم بار په کلي کې یو واده او دغه خلک چې ولې عام رزیلان خلک وو وایي زه ورلمه دغه واده نه ما ویل دا به راته ست وکړي زه ولاړم په دې دروازه ورنه وتلم زه ټیل والم او ما ته ویل چې زه ورک شه خپل کار کوه زه پرې نه ښدلم وایي په بله دروازه راتاو شوم هلته ناستم د خلکو سترګو ته مې کتلې ما ویل چې دوی به وشرمېږي اوس به راته ست وکړي چې راځه ډوډۍ وخوره خو ناستم اخر چې کله په دې دروازه باندې ورنه وتلم ما ته ویل ډوډۍ دې خوړلې ما ته ویل نه وایي چې وختي راغلی وې ډوډۍ به دې خوړلې وې اوس هر څه ختم شوي دي وایي د هغې نه پس زه رالم او د کلي علاقې چې کوم جومات و په هغې کې پرېوتلم ما ویلې که چېرته د ولږې د لاسه مرګ اوس به راله راشي پرېوتلم جومات کې وایي چې ګورم یو سړی دی او هغه سره ډوډۍ او ترکاري وغیره ده او دا راوړه د جومات ته د جومات ته رانوته او داسې ترور غونته کې ګرځي او هغې د جومات کې کېناسته چې ما ته وکتلې ډوډۍ ورسره وه وایي هغه ناست و ما ته یې کتلې او ما هغه ته کتلې ما دا خیال شو چې اوس به راته ست وکړي چې راسه ډوډۍ وخوره وایي زه هغه ته ګورم دا سترګې مې ورته څلور کلي دي هغه هم راته ګوري وایي هغه داسې د شرم وویلې چې ملګری ډوډۍ نه خوري او ما ته ویل ولې نه خورم وایي زه خوی ورلم کېناستلم ورسره وایي چې کېناستم وایي ما یو 2 څکې چې وکړې وایي ما ته ویل ته د کوم ځي ما ورته ویل زه د عراق یم په عراق کې د کوم ځي مال د بغداد یم بغداد کې د کوم کلي مال د جیلان یم وایي څه نوم دی وایي عبدالقادر وایي دې سړي دا نوڼۍ په لاس کې ولاسې ورپېده نوڼۍ ته ولیدله او داسې لړزي ونیو ما ته ویل ولې وجه څه ده وایي هغه راته ویلې چې خبره ته کومه څه به راته نه وي وایي صحیح ده وایي زه ستا کلیوال یم او ستا مور راته ویلې چې زما زوی دی عبدالقادر او هغه په مدرسه کې دی خرچه اوسه ختمه شوې ده زه به تاله دیړیم درکړم او دا خرچه ده دا زما زوی له ویسته وایي ما ته هغه روپۍ راواغېستلې او ما دا ټولې مدرسې ولټولې ته مې پیدا نه کړلې
او هغه کمې روپۍ چې ستا مور راکړې وې هغه مې په دې خرچو کې لګولې دي هندقه روپۍ را سره پاتې وې چې دا ډوډۍ مې پرې راوړې ده که اوس یې ته خورې او که ما ته پکې اجازه کې وایي زه ویې خوره څه خبره نشته دی نیمروز باچا په دغه ټیم کې بغداد کې او د ده د کلاس ملګری و د عبدالقادر جیلاني دې ته پته ولګېدله چې عبدالقادر جیلاني داسې په سختو مشکلاتو کې واقع دی وایي دې پسې جواب راولېږه او ورته یې ویلې چې عبدالقادره راشه او زه به دې په بغداد کې په غټ عهده او منصب باندې مقرر کړمه او د عراق د بغداد د ښار چې دا کومه مدني ده دا به هم دله درکومه وایي دې ورته بېرته د پارسۍ کې اشعار ولیکله ورته یې ویلې چې باچا وای تا چې په دې سر باندې دا توره ټوټه را ځوړنده کړې ده زما دا مخ دې دقسې تور شي که چېرته ستا د باچایي دا مینه زما په زړه کې راله وایي هغې ته ډېر لالچ ورکړه چې راشه دا به وکړو دا به وکړو دا به له درکړمه هغه ورته ویلي وایي زه چې په نیمه شپه کې الله رب العالمین ته ولاړ یم او په سجده باندې پروت یم او الله رب العالمین ته ژاړم وایي زما د الله په ذات باندې قسم چې دغه سجدې خوند زه د نیمروز باچا د باچایي سره برابر وم نو دیو له به دې سجدې ته خوند ورکو په دې سجده کې دومره خوند پروت و نو د دې سجدې د خوند نه ځان خبرول پکار دي چې په سجده کې کوم خوند پروت دی کومه مزه پرته ده